نور پاکستان کې څه ازادي نه لرو. پاکستان یو داسې ملک دی لکه نور د امریکې غلامان ملکونه چې زموږ سره په افغانستان کې جنګېږي. پاکستان هم یو داسې ملک دی زموږ سره هم په افغانستان کې جنګېږي. هم په پاکستان کې چې کوم زموږ سره د سنګر ملګري نه دي، هم نظر ملګري هغه بندیانوي، هغه امریکایانو ته په لاس ورکوي. دا هم زموږ یو دښمن ملک دی، زموږ دوست ملک نه دی چې موږ سره ازادي په کې ملي. ستاسو پیغام برتانویانو ته څه دی؟ څوک چې په هلمند کې تاسو سره جګړه کوي، برتانویانو ته زموږ دا پیغام دی چې برتانویانو ته وویل شي ستاسې نګهګان تر تاسې ډېر غیرتمند وو، او دنیا امپراتوري هم ستاسې نګهګانو سره وه. نو ته د هغو تاریخ یې پله مطالعه کړئ چې هغه افغانستان ته راغله، په کوم اندازه مړه سوه، په کوم اندازه دوی ولاړه، او په کوم اندازه یې بری د لاسه کړي. دوی ته زموږ دغه پیغام دی چې خپل د نیکهګانو تاریخ مطالعه کړي، پر هغه طریقه باندې افغانستان بالا پرېږدي، حرکت کړي.